که چیرته تاسو هم د انګلیش بولچال یعنی په انګلیش کې خبرې اترې زده کول غواړئ بیا تاسو 100% صحیح ځای ته راغلي یاست ځکه چې اوس مونږه فیصله کړې ده چې ستاسو لپاره هره ورځ د انګلیش یو مختصر کلاس اپلوډ کړو چې د هغې په مدد سره به ستاسو د انګلیش سفر نور هم ډېر زیات اسان شي او په ډېر لږ وخت کې به تاسو د انګلیش د جرني دغه سفر مکمل کړئ او د ویډیو اصل کې په دوو پارټو باندې تقسیم شوي ده په پارټ 1 کې به دوه کسان په خپلو کې خبرې اترې کوي یعنی کنورسیشن به کوي دې ته به تاسو ډیره توجه ورکوئ د هر یو لفظ او د هر یو سنټنس معنا به درته زه ښیم بیا به پارټ 2 کې همدغه شان خبرې زه ورته وبهیې کوو موږ به په دې باندې پریکټیس کوو یو سنټنس به زه وایم زه به درنه پوښتنې کوم او د دویم سنټنس به تاسو وایو همدغه شانې به تاسو انګلیش تلفظ به هم زده شي او دغه سنټنسز دغه جملې به تاسو ته په ډېرې اسانۍ سره یاد شي اوس راځئ چې دا ویډیو سټارټ کړو کمې نن چې موږ په کوم ټاپینګ باندې راغلي یو هغه دی میس انډرسټینډینګ په هغه باندې موږ خبرې وضاحت کوو میس انډرسټینډینګ غلط فهمي یعنی مثلا تاسو یو چاته خبره وکړئ تاسو په صحیح نیت باندې وکړئ خو هغه غلط مطلب ترې واخلي یعنی بل څه یا تاسو ته یو څوک خبرې وکړي ستاسو په ذهن کې بل څه شي نو موږ دغه ټاپینګ راغلي یو چې میس انډرسټینډینګ غلط فهمي مثال یو هلک نوم دی بل هلک ته اواز کوي هی آکاش Have you seen Awais? آیا آکاش اوایس خو دې نه دی کتلی لکه موږ تاسو چې په پښتو کې خبره کوو چې پلون کیا نو په انګلیش کې ویل کېږي چې هی بیا د هغه کس نوم نو دلته د اوایس پوښتنه کېږي هی آکاش Have you seen Awais? ای آکاش اوایس خو دې نه دی کتلی نو وای نه ولې ما خو نه دی کتلی نو وای نو نه وای ولې نو وای نه ولې ما خو نه دی کتلی We had a misunderstanding and he is not talking to me. زمون په منځ کې لږه غلط فهمي پیدا شو هغه اوس ما سره خبرې نه کوي دغسې لاړو ووتو We had a misunderstanding and he is not talking to me. Oh, I'm sorry to hear that. د دې په اورېدلو سره زه ډېر زیات خوشینې زه ډېر زیات خفه شوم Oh, I'm sorry to hear that. د دې خبرې په اورېدلو سره زه ډېر زیات خفه شوم I said something silly and hurt his feeling. ما څه احمقانه خبره وکړه او هغه خفه شو. I said something silly and hurt his feeling. د silly مطلب د احمقانه یا غلطه. I said something silly and hurt his feeling. ما څه داسې غلطه خبره وکړه چې د هغې احساسات مې ژوبل کړل. I said something silly and hurt his feeling. ما څه داسې غلطه خبره وکړه او هغه خفه شو رانه. آکاش ورته څه وایي What did you say? تا هغه ته څه وویل چې هغه پرې خواشینی شو هغه پرې خفه شو What did you say? تا ورته څه وویل هغه ته پوښتنه یې ترې وکړه آکاش It's not important. I don't want to discuss it. زه نه غواړم چې دا وڅېړم I just to apologize to him. زه صرف دا غواړم چې د هغه نه بخښنه وغواړم It's not important. دا ضروري نه ده I don't want to discuss it. زه نه غواړم چې دا وڅېړم I just want to apologize to him. Apologize مطلب دی بخښنه غوښتل Apologize to him. زه صرف او صرف دا غواړم چې د هغه نه بخښنه وغواړم It's not important. دا important. I don't want to discuss. I just want to apologize to him. He always hang out at Sulaiman house or the library. هغه زیاتره د سلیمان دی په کور کې وي یا په لیبراري کې وي He always hang out at Sulaiman house or the library. لیبراري هغه څه ته وایي چې هغه کې کتابونه خلک کتابونه ورکې مطالعه کوي He always hang out at Sulaiman house or the library. هغه زیاتره د سلیمان دی په کور کې وي یا په لیبراري کې وي دغه دوه ځایونو کې نور ځایو کې ورپسې مه ګرځه I have already checked both places. ما خو دواړه ځایونه وکتل خو مګر هغه مې کې پیدا نه کو I have already checked both places. ما دواړه ځایونه وکتل خو هغه نه و کې د ستا د خبرې نه مخکې already ستا خبرې نه مخکې چیک تلاشي کول بوت دواړه پلیز وکتل ځایونه How about his house? او د هغه خپل کور کې دی کتل دی یعنې سلیمان د کور کې دی هم کتلی دی لیبراري کې دی هم کتل دی او هغه د خپل کور کې کتلی دی چې شته او که نه How about his house?
His brother said he wasn't home. د هغه ورور وویل یعنی هغه کور ته ورغلم د هغه ورور وویل چې هغه کور کې نشته. His brother said he wasn't home. د هغه ورور وویل چې هغه کور کې نشته. Have you called him? آیا رنګ دی ورته کړی؟ Have you called him? آیا زنګ دی ورته کړی و؟ Have you called him? Yeah, several times. هو څو ځلته مې ورته کړی دی. Yeah, several times. Yeah, هو several څو ځلته times ټیم. هو څو ځلته مې ورکړی. آکاش ورته څه وایي. He must really be mad at you. هغه به تا ته ډېر زیات په غوسه وي. He must really be mad at you. هغه به تا ته ضرور په غوسه وي. مثال ورته څه وایي. Yes, he was. هو هغه ډېر زیات ماته په غوسه و. He stormed off. هغه په ډېره غوسه کې لاړو یعنی ماته ډېر زیات په غوسه شو او لاړو. He was. هو هغه زیات ماته په غوسه و. He stormed off. هغه په ډېره غوسه کې هغه ډېر زیات په غوسه کې لاړو. And I didn't get to explain what I meant. هغه ماته هیڅ موقع په لاس رانه ورته ووایم چې زما دا مطلب نه و. زما مطلب دا نه و. زما مطلب دغه و. نو ماته موقع په لاس رانغله هغه په غوسه کې لاړو. And I didn't get it to explain what I meant. هیڅ موقع په لاس رانغله چې ورته ووایم چې زما څه مطلب و. I'm really curious now. زه اوس ډېر زیات په تجسس کې یم یعنې ډېر زیات وسوس مې ده چې تا هغه ته ویلي څه دي. I'm really curious now. زه اوس ډېر زیات په تجسس کې یم. What did you say to him? چې تا هغې هغه ته څه ویلي دي. What did you say to him? تا هغې هغه ته څه ویلي دي چې دومره زیات خفه شو دومره زیات خواشینه شوی ده. What did you say to him? I told him to exercise. ما هغه ته ویل چې لږ ورزش کوه. I told him to exercise. ما هغه ته ویل چې لږ ورزش کوه ورځ په ورځ غټېږي. I told him to exercise. You should not have said that. تا باید داسې خبره نه وای کړې. You should not have said that. تا باید هغه ته داسې خبره نه وای کړې. I meant that he should exercise to stay healthy. زما خو دا مطلب و چې هغه باید ورزش وکړي چې صحتمند پاتې شي. I meant that he should exercise to stay healthy. آکاش ورته څه وایي. That sounds better. دا خو ښه خبره ده. That sounds better. دا خو یعنې باده خبره نه ده دا خو ښه خبره ده. Hope you pain him. امید کوم چې ته به ډېر زر پیدا کړې. You pain him. امید لرم یا امید کوم چې ته به ډېر زر پیدا کړې. ګرانو کتونکو د نن ورځې لپاره همدومره درس کافي ده. د نورو درسونو دپاره همدغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. په خوا کې د ګنټۍ نښان او بیا په ال باندې کلیک کړئ او دا پیج هم در سره فالو کړئ تر څو چې زموږ کومه ویډیو یا پیج یا په یوټیوب اپلوډ کېږي نو د ټول نه مخه به تر تاسو پورې در رسیږي. موږ به همیشه دپاره دا کوشش کوو چې ستاسو دپاره انګلیش درس اپلوډ کړو چې تاسو فایده ترې واخلئ او موږ په دعاګانو